وی یو سړی په لاره باندې روان و حج لته پلار ورسره دا پلار یې ناجوړه شو دی بیمار شو نو پخوا خو پیاده قافلې وې قافله ته لاړه او دا پلار اوس د قصیدې د پلار ته غریب پاتې شو یدو زما خو رسیدې نشم پلار مې ناجوړه دی بیمار دی نشم بوتلی نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم او که جوړ نشو نو واپس به صاحب من دا پلار یې ناجوړه قافله ته لاړه ده د پلار خدمت کو ناګانه دا پلار یې مړ شو بیمار و غریب وفات شو چې وفات شو ده پې د پاسه څادر واچو او نږدې خوا کې کلي و کلي ته لاړ چې خلکو ته ووایم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ اوس خو به په پلین کوچ کې یو څه سوزکي کې به یو څه هغه زمانه کې خدا نه وکېده چې سفر کې به کم ځای څوک مړ شو ملته به یې دفن کوه چې ما سره دا ولامبئ کفن دفن یې وکړي او جنازه راله وکړي او قبر وله وکنه دی لاړه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خره کم ځای دی وی دی پلانکي ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درلو دی چې راغې پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې وله څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې دیوچت کړو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک او دا خلق به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خخې خر را باندې لمبې خر له قبر وباسو دا خو زما هم بېعزتي ده او زما د پلار هم بېعزتي ده زما وروڼو الله په دې قادر دی ګورې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لقوم لا يعقلون دي کسی نه الله وی داسې کو چې بار نه باندې عذاب راوړي روستي دی غلې راشي دا بار عذاب دی کړه دا ډرون حمله او د جزونو نه چې دا کیږي دا بار عذاب دی کړه دا باران او دا طوفان او دا واورې دا د بره عذاب دی کړه دا چې کله سیلاب راغی د باران او دا دنیا پلونه مات کړه دا د بره عذاب دی کړه او من تحت ارجلکم زلزله به راشي ځمکې به وشلېږي یا دا خلک دا بمونه په ځمکه کې خخی دماکې به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمني به جوړه شي او بل به وجري دا درې عذابونه دي زمارونو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وی دا من فوقکم خدای وی دی نه خدا ما امت ساته دې سره ټول تبا کی وی ښه دا به نه راځي اکا دوکا به راځي خو امت من حیث الامت په نه ختمېږي او چې د لاندې نه عذاب وی الله د دې نه اعوذ بوجهک ستا په مبارک ذات د دې نه امن نیسم زما امت دې نه بچ کوه اکا دوکا به راځي خو امت په نه ختمېږي او په حدیث کې سره دی حدیث کې امدار راځي وی زما په ګوره د سورخه وی زما اکا دوکا به راځي ګوره او یلبسکم شیعا وی دا آسان دی خیر دی یو بل وجل دی سره امت نه ختمېږي خو یو عذاب خو به خامخا راځي مونږ ګناهونه لیکن حدیث ته اوس وخت کې رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو څو عذابونه راځي من حیث العموم منی خو بعضې ځای کې به راځي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حیث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني و بعضی ځای کې به راځي ابسي الله اکبر قصف یا قذف ګلې به ورېږي کاڼي به ورېږي په بعضې ملکونو کې کاڼي ورېږي کاڼي دا ثابته ده چې کاڼي به رانه ورېږي ګلې به ورېږي او بل به څه کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې څه تاویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه مسخ شي مسخ دا دی چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان شو او یا به شکل دا څاروي په شان دي شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دی کړی خو اکا دوکا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د بره نه او خصف زمکه به وشلېږي ما د تېر وطن زمکه به وشلېږي زلزله به وشي لکه د مانسیرۍ علاقه کې چې څه موده مخکې راغلې
او مسخه به راشي او قذفون د بره نه ګلی او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د سروت سامان زیات شي معازف او دم او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي وایه که نو زیاتې دي که نه دي زیاتې پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلد وو نو ماسخوتن ناوخته به یې فلم وکتل راتلل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني او خلکو به پیغور ورکړو د پلار فلم وګوري او سینما لذي هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلی کور ته نه مړه ټي وي به کور لګېدلی موږ به ویل که ټي ویګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې ابه کور کې یو لګېدلی چې سړی به کور کې نه ښځو به کته چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو سړو به کته یو بل مخکې به هم نه کته اوس جینۍ سره ځان له ټچ موبایل دی ولک سره ځان له دی هغه ځان له فلم ګوري دی ځان له فلم ګوري ځان له د ښځو تصویرونه ګوري جینۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري سینما او فلم او د سروت سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که رانه رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده اشراط الساعه د قیامت په وړو نښو کې ده او دې نه پس به یو سور باد راځي انتظار کوي او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي انتظار کوي الله خو قادر دی په دې ځان وساتئ په رمضان کې چې څومره ملګري یې دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي ګناه دپاره مې استعمال کوي د علماو بیانونه پې وورئ که نعتونه پې وورئ تلاوت د قرآن شریف پې وورئ بیا په رمضان کې ته فلم ګورې په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورې الله نه معافي وغواړه الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي نو هغه شکل بدل شو دې پرېوت بېهوشه چې کله بېهوشه پرېوته دې په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره د هلک ته وایي چې ولې بچی خفی ولې برخوردار څه چل دی خفی وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج ته روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کوم دی وی دا دی وی مخ دې کولو که مخ یې کولو که نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ کو شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل او د هغې نه ښکلې شو نبی علیہ السلام نے تپوس وکړو ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو دا خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوی دې ټکي ته غوږ کېږدئ دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی تاسو څه خبر شوی وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بدعمله و ستا پلار ګناهګار و نو خدای پاک وله دا یو سزا وه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه دروز شریف ویل ما ته به ماښام هغه دروز شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره دروز شریف وایي وی نن د ده دروز شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وی چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وی چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې مې ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه نو زه راله به هغه مدد مې ورسره وکړه دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي ښه څه ورته وایي معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته زما وروڼو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوی کتل پلار یې واپس سم شوی مخکې نه هم خشته شوی او رڼا یې کړلی نو درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو ویزه شواروز کې 15000 کرته درود شریف وایي څومره لویه خبره یو بل ټلیفون وکړو ویزه 10000 کرته وایم مې 10 سره څنګه وی وی تاره مې اورېدلي دي مختصر درود هغه وایم مې کوم یو وی وصلی الله علی النبي الامی
وصلی الله علی النبی الامی، مختصر درس وصلی الله علی النبی الامی. تاسو وایو دل وصلی الله علی النبی الامی، مختصر درس شریف دا خو په یو سات کې بلا ویلې کېږي. او که درود ابراهیمي وایي چې دا کم مانځه کې دی اللهم صل ځان له درود دی، اللهم بارک ځان له درود دی، دا کې دا خو ډېر ښه شو. عالم پکې راغی، اولاد هم راغی. نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بس دا درود شریف دی. رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې. درود شریف ډېر زیات فضایل دي. اب چې بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله.